Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'auzu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. انشاءالله نن به د سوره مائده آیت نمبر 1 الله تعالی دی وینا حق دا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی موږ تاسو ټول په دې قران کریم پوهه کې الله دی عمل کولو توفیق راکړي. آمین. ورستنی آیتونو کې الله تعالی په دې سوره مائده ابتدا کې فرمایل چې یا ایه الذین ایمان ولو اوفوا بالعقود، خپل وعده پوره کوئ. بیا الله تعالی حلال و حرام خود تفصیل سره بیان کړل. خوراکونو کې تفصیل د حلال او طیب او عمدغه رنګ په اعمالو کې او عمدغه رنګ اندرونی ګندګي بیرونی ګندګي ودونو کې احتیاط کوي چې پاک او صاف خځوي یا پاک او صاف سړو تخپلې بچیانې او بیا مانځه د پاره او دس کول او که ګندګي زیاته وي او دس واوړي غسل فرض شي نو بیا لامبي او خپل ځانونه پاک او صاف ساتي. اوس الله تعالی په دې آیت نمبر 1 کې د ټولو نعمتونو او د وعدو طرف ته توجه ورکوي چې تاسو مسلمانان یې، تاسو وعده کړی دي، خپل وعدو خیال ساتئ، الله سره خپل تعلق مضبوط ساتئ او خپل ګناهونو نه ځان بچ کوئ د الله دی یارینه. الله په سینو رازونو باندې پوهی دی. بهترین آیت ته مجموعه د یو قسم ماضی یادول دي او مستقبل د پاره یو لکه څنګه چې موږ چاته وړ وړ احکامات ورکو، اخر کې بیا ورته چې ګوره بچیا یا څوک نوکر وي یا کشرانو ته وي دغه خبره خیال ساته، ما چې څه درته وویل دا دې هیر نشي، ګوره زما خبره یاد ساته. کله موږ ورته نوټس ولیکو، کله ورته په یاد دهاني کې بار بار ووایو چې دا د خبره یاد ساته. یو قسم خلاصه بیان کو د خپلو احکاماتو یا دغه وعدو چې ما سره ګورې ما سره د وعده وکړه بچیا چې دا کار به نه کوم، ګورې خپله وعده ماته نه کړې. همدغه څرنګه الله تعالی د مینې الفاظ دي او ډېر په ښې طریقې سره یعنې موږ به څه د الله تعریف بیان کړلی شو یا موږ به څه د قرآن کریم هغه صفت وکړلی شو، موږ خو دومره صلاحیت نشته. خو د الله په توفیق سره چې کوم خبره موږ د زړه ته الله روا چې د ژبې نه ادا کړي، زموږ کردار د سپیکر دی، یعنې سپیکر چې څنګه ولګئ او هغه کې आवाज راځي نو اصل بیان هغه ته بل چاوي، خو سپیکر بره لګېدلی او आवाज خور کی. د کرنګ زمونږ د بیانون کې څوک دی هغه الله تعالی او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم دی. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم پوهه کړي. نو موږ به څومره د الله تعریف وکړلی شو یا به احسانات یا ادا کړلی شو، خو بهرحال چې کله دا توجه پیدا وشي، دا خبره ښه توجه سره واورئ، چې کله دا شوق پیدا وشي، دا توجه پیدا وشي الله تعالی طرف ته او بیا دغه نعمت یا را یادولو د وعدې را یادولو بیا خپله کېږي، ورو سینه کلاویږي، خلاصیږي، الله سره تعلق جوړیږي. الله تعالی دې دغه تعلق موږ سره ډېر جوړ کړي، مضبوط کړي. الله تعالی دې موږ داسې دنیا طرف ته مایل نه کړي چې الله رانه هیر شي. الله زموږ د زړه خپل ځان سره مضبوط وساته. الله تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. واذکروا او یاد کئ نعمت الله د الله نعمت د الله تعالی شمار خو نشته چې کوم نه. وان تعدوا نعمت الله که د الله نعمتونه شمارئ لا تحصوها، نه شي شمارلی، دومره خو ډېر دي. خو دلته مضمون مناسبت سره چې تاسو وګورئ نو تاسو انسانان مې پیدا وکړئ، مسلمانان د ایمان د اسلام لوی نعمت مې درکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په شان د اخري نبی سره مې وتړلی. بیا تاسو چې کله ایمان راوړئ او تاسو معاهده وکړئ چې اشهد ان لا اله الا الله، الله او د الله رسول خبره به منو، موږ گواهي کوو د الله ته اله واحد و احد یې، تا سره به شرک نه کوو. دا معاهده ده په دې کلمې کې، لا اله الا الله کلمې کې. او بیا په محمد رسول الله کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت او اتباع کول دي. دا وعده یاد ساتئ. همدغه رنګې په لاشعور کې موږ روحونو نه الله وعده اخیستې ده
چې الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ موږ الله سره وعده کړې ده. په سوره بقره اخري آیات کې الله تعالی موږ ته وویلي او موږ وعده وکړله سمعنا واطعنا، موږ واورېدل الله او موږ ومنله. بیا د دنیا د زندگی ټولې نعمتونه دي او د هغې معاهدې دي. دا موږ چې کومې تېرو ده، الله چې څه موږ ته راکړي دي، انسانیت یې راکړی دی، ژبه یې راکړې ده، سینه یې راکړې ده، بچي یې راکړي دي، ښځې، پلاران، میندې. یعنې دنیا کې چې سترګې غړی د الله نعمت به ګورې، نو دا سترګې چې راکولاو کې د الله نعمت دی، دا به څه وشمارې؟ او د یادول په خپله څومره لوی نعمت دی. هره خبره را یاده شي، تا زړه کې پرته وي. او بیا ټول نه لوی نعمت دا قرآن کریم، الحمدلله چې دا موږ ته الله تعالی را نصیب کړی دی. او الله بیا موږ د سره څه نه څه تړلي یو. الله تعالی دې دغه تړون زموږ مضبوط او مستقل و. الله تعالی دې تر قیامت هغې ورځې پورې کړي چې موږ جنت ته او جنت الفردوس ته داخل شو. الله ته موږ ګمراه مه کړي، موږ دې قرآن نه لرې مه کړي. الله دنیا ته هم داسې فکر مه کړي الله تعالی چې موږ تا نه لرې شو، دې قرآن نه لرې شو. موږ زړونه، زموږ اعمال، زموږ سینې الله تعالی دې قرآن سره وتړي. کله کله دنیا څه نعمت ملاو شي یا کله پریشانی زیاته شي، به انسان بل طرف ته لاړ شي، شیطان به باندې تلاش کوي چې کومه داسې مکره علمه چې زه دا د قرآن نه او د الله تعالی د رسول نه صلی الله علیه وسلم نه دا لرې کړم. الله دې موږ دې نه موږ بچ کړي. نو الله نعمت را یاد کوي. ومیثاقه او معاهده هغه چې تاسو کړي ده مضبوطه. بیا بعضې معاهدې رسول الله صلی الله علیه وسلم کافرو سره هم کړې وې او یهودیانو سره هم کړې وې. نو مطلب چې کم معاهدې الله تعالی سره شوي دي، که به حیثیت قومي، که به حیثیت فرد وي، دا یاد ساتئ. ګورئ هر حرکت کې موږ وعده کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. او همدغه رنګې کورونو کې معاهدې، نوکریانو کې معاهدې، ښځې او د خاوند معاهدې، څومره چې دي دا ټول مراد دي. او دلته مضبوط د مضمون مناسبت سره حلال او حرام سره او اوفوا بالعقود، الله سره چې کومې وعدې تاسو کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کړي دا ټول یاد ساتئ چې دا درنه هیر نشي. او نعمت یې را یادول باقاعده د الله حکم دی، دا را یادوئ په خپلو کې، یو بل ته را یادوئ. الله موږ باندې کرم کړی دی، قرآن یې را کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان. او بیا داسې طریقې سره پیغمبر چې هغه څه کمی نه دی کړی په ښودلو کې، عملي طور باندې هغه څه کمی نه دی کړی. څومره سختیان یې هغه د دین دپاره تېرې کړي دي. طایف واقعه تاسو دې بعضې مفسرینو په دې آیت په تشریح کې لیکلې ده. طایف ته چې هغه لاړو، تنګ وزي غلام ورسره و، هلته سردارانو ته ورغی او هغه سرداران تقریبا معاهدې وې دي مکې والا سره، هغې چې کومه ډېر زیات بېعزتي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کو. او بیا یې د کلي نوکران، غلامان او ګنده هلکان دا یې ورپسې کړل، به په کاڼو ویشتل، غېږ کې به یې اوچت کو، برا به یې وغورځاو او وینې به راتوی شو د پاڼې مبارک نه، د هغه وینو نه به ډکې شو. بیا دا چا دپاره؟ د دین دعوت دپاره. او فرشتې ورته الله راواستولې، جبرائیل علیه السلام هغه سره د غرونو فرشته چې ته حکم وکړه چې د غرونه پرې مات کړمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، دغې اولاد کې به ښه خلک به پیدا شي. داسې پیغمبر الله موږ ته راکړی دی. سوره توبې اخر کې الله تعالی فرمایي چې رؤوف علیکم، رأفتون د زړه هغه نرمي ده په تاسو باندې، حریص علیکم، حریص دی په تاسو باندې. یعنی څومره طریقې سره بیا تاسو موجوده حالاتو کې وګورئ، د علماء کرام چې کومې طریقې سره موږ ته دا وایي، بیان کوي، بیا وایي، هرې جمعې باندې. او همدغه رنګې په دې موبایلونو کې وګورئ، دا وړه کلیپونه مسلسل موږ ته راځي د علماء کرام، او بیا د هغې شاګردان یې موږ ته کوي. دا څومره لوی نعمت دی د الله تعالی. موږ نه خو هېر شي، موږ خو دنیا کې داسې ننوځو چې بیا دغه ذرایع دي چې الله تعالی موږ ته بیا خپل طرف ته توجه وکړي، او بیا الله تعالی موږ ته احساس راکړي چې ګوره یاد ساته بل طرف ته مه ځه، ضرورتونه الله تعالی پوره کوي. خپلې معاهدې یادې ساتئ. هزر کله قلتم چې تاسو ویلې سمعنا، موږ واورېدل، واطعنا او ومنله. دغه اطاعت او دغه یاد هم ساتئ او مضبوط هم پرې ودرېږئ. واتقوا الله، الله نه ویریږئ. تقوا باره کې دوه خبرې یادې ساتئ. یو خو لفظي معنی ده ګناه نه ځان بچ کوئ. ګناه بیا دوه قسمه ده، یو د الله حقونه دي، یو د انسانانو حقونه دي. الله تعالی په دې انسانانو حقونو باندې ډېر زیات خوشحالېږي. په کار دی چې ته فرد
د بل انسان لپاره د خیر ذریعہ یې که هغه ستا سره متعلق هر څوک ولی نه دي او الله تعالی په دې ډیر زیات خوشحالي چې د بل چا لپاره د خیر ذریعہ جوړه شي که ته ډیر نیک او عابد او تهجد گزار څه اوسې خو که ته بل چا لپاره د تکلیف ذریعہ الله دې نه په دې نه خوشحاليږي خیر ذریعہ یې ته الله دې موږ تاسو هم دغسې جوړ کړي ان الله بشک الله تعالی علیم پوه دی بذات الصدور د سینو پر رازونو د سینو والا سینو کې چې څه دي هر څه نه الله خبر ده الله زموږ سینې پاکې کړه الله زموږ زړونه پاک کړه زموږ د قرآن باندې پوهې کړه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك واذكروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې ده وميثاقه الذي او معاهده الذي هغه وثقكم چې مضبوطه معاهده کړې ده تاسو به هغه د هغه اظهار کله قلتم چې تاسو وویلې سمعنا مونږ واورېدل واطعنا او مونږ اطاعت کو واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه ګناه نه ځان بچ کړئ د الله د عذاب د وجې نه ان الله بشک الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور پر رازونو د سینو یا سینې ولا خواندانو د سینو هغه رازونه چې هغوی په سینې کې دي الله زموږ دعاګانې قبولې کړه